ولس ټي وي یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمن دوستانو د یو ځل بیا زه ډاکټر انجینر سید فضل الرحمن سر پاچا ستاسو په درانه خدمت کې د زهرياتو خبرونو سره حاضر شوم. په دې کې چې قدرمن دوستانو موږ سره د خبرو تر پایه متګانې وکړي او زموږ د خبرونه په غور سره واوري او بل آیکن ته ګوته ورکړئ، سبسکرایب یې کړئ او په فیسبوک کې هم لایک او شیرینګ ورته ورکړئ. قدرمن دوستانو دغه یوټیوب چینل موږ خاص تاسو په خاطر باندې ستاسو د بیدارۍ لپاره او ستاسو د زړونو د سکون او د آرام په خاطر باندې دغه خبرونه شروع کړې دي. قدرمن دوستانو راتلونکي کې بیا موږ ان شاء الله نوې خبرونه تاسو ته وړاندې کوو چې یو خبرونه مو د ولسغږ یوټیوب چینل د لارې اسلامي معلوماتي خبرونه چې هغه کې موږ مختلف تقریرونه ته ځای ورکړی دی او دا هغه چینل دی چې دې کې موږ زهرياتونه سباوون داستان مرکزي خبرونه شاعرانه بندر ډاکټر انساني ژوند او داسې نور ډېرې ګڼې خبرونه تاسو ته موږ ان شاء الله په راتلونکي کې په نشر رسوو. دوستانو دا چې د مصروفیاتو د وجې ده او د وخت او د حالاتو د دقتونو د وجې نه موږ د خبرونو ته لا تر اوسه یعنی ترجیح نه ده ورکړې او زهرياتونه داستان او شاعرانه بندر کله کله تاسو په نشر رسوو. کوشش کوو چې دغه خبرونه موږ زر تاسو ټي وي یوټیوب چینل درنو لیدونکو او قدرمنو اوریدونکو دا چې زموږ د پروګرام د پای شیبې دی اوس موږ دنه اجازت غواړو تاسو په لوی او بخښونکي مهربان خدای سپارو په مخامو ښه